رب العالمین د کمزوري هغه خبره پکې اول حل کړې ده او منګه اکثر څه کوو هم دغه کمزوري د اخري ته پرېږدو ځکه چې په دې کې به موږ جاښه کوو په دې کې به موږ جاښه کوو په دې کې به موږ دا خویندې را جمع کوو موږ به دوی یاروو موږ به دوی ته امید پیدا کوو موږ به دوی ته وایو چې حج له به دې ولیږو حج له به لاړی شي په یو حج وله ټوله قیصه څه کړي هغه ولکت پکې دا عجیبه زموږ دینداري ده عمره مې پوی وکړه عمره دې مې په څو وکړه په 80,000 روپۍ برخه یې څو رسېده 3 کروړه 3 کروړه او 80,000 دا ته زموږ نه څه ماشومانان جوړ کړي زه یې درسره نه منم ما ته پته ته په ما باندې لوبه کوې نو عرش والا درسره مني الله به ومني ته ما نشي دوکه کولی په دې عمرې او په دې حج باندې نو ستا څه خیال دی ته بیا الله دوکه کوې نو د زنانه قیصه الله وایي ختمه شوې ده اخو په آرام ناستې دي هغوی ته برخه میلاو شوې ده خو یا الله دې سړي سره څه وکړو نو دغه دوو ته چې کومه میلاو شوې ده دغه دوو چې یو ځای کړي دا د یو هلک برخه ده ورسېدی بي که نه للذکر مثل حظ الانثیین یو سړي ته دومره برخه میلاویږي لکه دوو جنکو ته چې میلاو شوي ولې جنۍ ته نیمه برخه میلاویږي د هغه برخې نه چې هغه هلک ته میلاویږي یو سوال زړه ته راغی دا عین عدل او انصاف دی عین عدل او انصاف دی دا بس خلک وایي اسلام دین د مساوات دی بعض جاهلانو نه دا خبره ما هم اورېدلې او په ټیویانو او په دغه به ناستې او دا قیسې به کوو جي اسلام دین د مساوات دی مساوات په عربي کې څه وایي اسلام دین د دې دی چې ټول یو کړي دي چا ویلي چې اسلام دین د مساوات دی ټول چې دي یو کړو خو قیسه دې اړیته خړیته کړه پلار او زوی یو شان دي عالم او جاهل یو شان دي ښځه او سړی یو شان دي نو دا خو دې هر څه تباه او برباد کړو چې نه داسې وایه اسلام دین د عدل او انصاف دی هغه یو تصویر چلیږي په دې سوشل میډیا باندې کېدای شي تاسو کتلی د دې خبرې د وضاحت لپاره ډېر مزیدار یو عربي جوړ کړی دی اوله کې دا یو عربي نشر کړی ما ډېر پوښا لیدلی بیا دې بعضو عجمو له ترجمه وکړه او نشر کوي یو دیوال دی لکه زه به ووایم چې دا دیوال دی دا چې کوم لرګی لګېدلی دی دا څه دی دیوال دلته 2 کسان ولاړ دي شاته او دا 2 کسان دا غواړي زما د خبرې ته سوچ کوئ دا 2 کسان دا غواړي چې موږ لږ اوچت شو چې بهر دنیا وینو نو موږ دوی ته وایي صبر موږ دله یو کټکی راوړو یو ډبې دله راوړو هغې به تاسو ودرېږئ نو بهر به سر ښکاره شي دا یو چیت دی او یو دنګ دی دې ته سوچ کړو دا یو ډېر دنګ دی او دا بل ډېر چیت دی نو موږ وایي 2 ډبې به راوړو د لرګو نه جوړ شوي څه شي نه به راوړو 2 چې دوی پې ودرېږي نو دوهم دې دنګ ته کېښودو دوهم دې چیت ته ځکه چې هلته بل راته وایي چې عدل به کې ظلم به نه کې نو دوهم چیت ته کېښودو دوهم دنګ ته چیت بیا هم نه دی رسېدلی دا اوس مساوات دی بل راته ووایي ستاسو عقل کوم ځای کې دی 3 دې چیت له ورکه یو دې دنګ له ورکه چې موږ 3 ډبې دې چیت ته کېښودو داسې فقط او هغه دنګ ته م یو کېښودو د دواړو سرونه بهر راښکاره شو اوس عدل انصاف دا اولنی و که دا دویم دی دا دویم دی په دې مثال تاسو پوه شوئ که نه دا اسلام دی انسان ته دومره برخه ورکړې ده هر یو ته چې د هغه سره مناسب ده هغه سره ښایي داسې نه چې راشه چې څه دي عدل او انصاف دا دی چې د نارینه برخه دې ډېره د فطرت هم وي د عقل هم وي د شریعت هم